اعتکاف خانې نه لپاره د نسوار اچولو باندې وتل صحیح نه دی، یا لپاره د سګریټ باندې وتل صحیح نه دي. البته که چیرته عمل دی بغیر د عمل نم نه کیږي چې مشکل ورته پیدا نشي. نو فتاوی فریدیه لیکلی په جماعت کې دی ودرېږي او دا خپل سر دی د جماعت نه وباسي او دا خپل سګریټ دی ولګوي، لوګی د سګریټ دا د جماعت نه باندې تشي، جماعت نه وتلی هم نشي ځکه دا ضرورت نه دی. دا خو ځان ته مشکل کتلی دی، شرعاً ناروا دی او بغیر د کشولو هم نه کیږي. اوس مشکل دی ورته پیدا شوی دی، قدمونه به په جماعت کې وي او سر به باندې وي، سګریټ د وسکي او هغه لوګی د باندې تشکي.